نو زه دونه اوزګار خو نه یم کنه ته ګورې چې په پټي مې اوبه راسازي کړي دي منې ورشه هغه بل روډ ته مې ووایه هغه به څه وګرځي زه اوزګار نه یم ګوره دا پټي رانه خرابېږي نور کورونه مې کړي دي صرف یو دوه درې کور راته پاتې دي دا راسره وکړه توبه خدایا په دنیا کې مې په ړومبي ځل داسې انسان صحیح که چې په خپله واده په خپله په سده ګرځي راځه ځم د سوګه یو پکې اوبه کوم سړیا هغه میراج ګل ته دې ویلي او بختي ګل ته او امان ته دې ویلي دي ټولو ته مې ویلي شاکر ته نو د مسلمانه خو یو دیګ دی او ثابت کړي تی وی لکه وریجې او ډېرې ډمامې دا ته څه کې ځان شرمې او مونږ هم ځان سره شرمې په یو دیګ باندې ثابت کړي ته ویلي دي یو درې کوره پاتې دي دغه راسه خالي وکړه نور مې ټولې سدې کړي دي راځه داسې کومه راځه ورګه دوی ته دا ور وامه دوی ته خو دې ویلي نه دي نه ورته وړم یا الله خیر خیر مالک خیر علي الله خیر واچې دا خو ټول د جوز دی یا دا چې حساب کتاب دی دا ولې روډ دا ولې والله مړه کې سر دا مې غزو سره کور کې جګړه دا ګولې و ناغه را باندې چپړو را باندې گزارونه کوي دا شکر دی چې چپړو نم برکت ته سپکې چپړې دي زما به مسخله ماته وه او بس کور کې خیر لانجې مه کوې که نه بیا به باندې گزارونه نه کوي دا په صدر هغه را روانې توه سړي واده دی او بس راځې به مونږ د نه ځو ښه راځئ سار څه کوې چې اوس کوې که نه نه روکې چې یو تنې سارېږو څوک را باندې خپې او لاسونه مات نه کړي او بس واده له به راځې ښه لاړو دنه روکې د شکار دی که نه دا غزار د ماشوم نو زه ډېر ورانو لګېدم د وړو مور ورته چاته ورانه شوې و سړي باندې غزار اوس هم درته چانس شته زه هم دا واده مه کوه ګینې ستا به هم بیا دا لیزه چې ځو واه دا یو خو تیارې پیسې شماري ورګه چې ورشم خیر ټیکهداره لکه د ثواب په نیت سره واچوه ښه څه در واچوم خیر خو دی لږې پیسې را واچوئ جومات شاته زمونږ کور سازېږي مړه ته ځوانۍ ته وګوره او د کار روزګار ته د سوال ته دې وګوره چېرته کار روزګار کوه که نه په تا څه تنده را لوېدلې یاره امیر صاحب کارونه نشته که نه چې چا د ورشو ورته و کار ځان سم شاګرد که هغوی به مونږ څه شاګردان شته نو څه وکړمه چې دا نه کوم نو څه وکړمه نو تا ځکه خل ځان څه شاګرد کوي نه چې ته د شکل نه غل ښکاري د شکل نه غل ښکارم نور روغ یم که نه امیر صاحب بس ته تا خو زما د بېعزتي وکړه باقي زه ځان وکړه پردی پیسې یې څوک د پیسې نشي شمارلی سړی رضا مړی یوازې تا څه پیسې شوي دي اوس د اډه کې ګرځم ته ګوره چې څونه راته راټولوم ته دلته کښېنه چې بیا تا ته شو کړمه چې دا یې دونه مې راټولې کړي دا څه کې لرې شه خدای دې بي خو باسه اوس مې سرویس کړ او اوس مې بیا دا مردار لاسونه وخې جګوله شیشه مې ونه وچوله لږ سره واچوه که نه وچه کلکه ده هر سرویس ډګ باره پلار کپړه وبلله هغه وچه کړې ده تا تاچت نشته ځه ځکه نه ثواب په نیت خو سره واچوه که نه دا واله یو د تاسو نه خلاصېږو خو دوا راته کوه دا څه دوا نوره په دوا څه کې بس ګاډي کې خو ناست نو نیکه دا روژه را روانه ده او سوداګانو سره لږه ګزاره کوئ ګوره بیا تاسو ټولې سوداګانې ګرانې کې او دا ښه خبره نه ده بچې دا مې د پلار کار نه دی دا چې کوم ځای نه سودا راځي دا د هغه ځای نه ګرانه راځي او که نه نوسیا دا د هغه ځای نه ګرانه راځي نو دلته یې موږ خامخا ګرانه خرڅو عجیبه کمال دی که نه دا 11 میاشتې سوداګانې ټیک ټاک خرڅېږي خو چې د روژې میاشت شي نو بیا د هغه ځای نه ګرانه او د هغه ځای نه ګرانه او د هغه ځای نه ګرانه چې دا کومه لوبه شروع ده والله نوسیا موږ هم واړه راغړ شو خو په دې خبره باندې نه پوهېږو چې دا څنګه چل دی دا مې ټیک خبره کوي او نیکه دا خلک وایي د روژه کې دا شیطانان هم تړي او بچې دا بختوره میاشت ده دې کې شیطانان تړي که نه یاره نیکه دا شیطانان خو پکې تړي که نه خو خلک پکې بیا هم ګناهونه کوي او زه یم چې د شیطانانو په ځای د انټرنیټ بند کړی وي نو دا ینګ هلکان به ټول 15 وخته مونځګزار هم جوړ شوي او څوک چې دا ویډیو ګوري که نه دا به د جومات استاد و السلام علیکم استاد جي ورې په دواګانو کې مې یاد ساته بختوره میاشت شته یاره روکې بس مونږ خو ټول مزدورانو ما ځکه جامې واچولې چې لږ مړي ژوندي دي او دا کسان هم دي که نه او نیک هم نشته دی او دا غواګانې د خرڅ نو چې کومه ستا خوښ وي مونږ به په تا خرڅوو ته خالي غوا خوښوو مونږ به یې راباندې خرڅوو د دې نه سره ښه غوا شته نو صاحب ما خو ورته وویل غواګانې مونږ سره ډېرې دي
دا نه دا ټولې غواګانې دي کنه دا یې راشه دا وګوره ته راشه دا ټولې غواګانې چې کومه ستا لګي نیک سره به خبره وکړو موږ ورته خیر ټلیفون وکړو چې کومه دې لګي بس بوځه او بس پیسې چې څه ریټ یې هغه به یې ته ووایي دا علیجان ډېرې فارم دی په جاړه کې دا وګوره دا غواګانې موږ سره ټولې دغه یو غوا ده دا غوا ده که نه دا سقې دی او خو دا پرېږده دا پرېږده دا غواګانې چې که دا چې که دا وګوره دا بله غوا ده موږ خو بس دا ټول ملګري دا مونږ مزدوران وو که نه خو راته چې ما روب دا به سود سپاټ کېني که نه یو مړي ژوندي له سره وانې مسل کې او غواګانې به دغه غواګانې دي یلکه څه شور پکړم راغلی څه چل دی یاره نه که نه سړی غواړي نو مونږ ورته دا غواګانې خولې تا څنګه پاکې جامې چولې ولې نه که بس ما خو ښه ډیوټي وکړه خپله ډیوټي مې کړې ده او دې سړو ته مې وویل دغلته یو غم خادي ده زه وایم هغې له به ورشم او را سړی غواړي به ده سره ته پخپله پېښه نو یوه غوا وچه شوې وه څه شوله نه که نو بس په هغې خو مو اوبه واچولې که نه او چولو ته خو یې زه نه پرېږدم وځه د کوم ځنګل نه راغلی داجي داسې کار دی که نه دا ړومبی مجمه ده دا ترې ګوتی کې شوم خو یو ماشوم ګورو چې بله راوړي که نه نو هغه به وخورو بس بیا دا به وخورو که نه بله به ګوتې کې واچو ګوره داجي دا چانس دی که نه دا ګوتی کې اچومه خو یو ماشوم راولې د ماشوم ډېر سخت ضرورت دی ګوره ماشوم زمونږ په کار راځي په ماشوم کې څه بیا دې خبره کې د ماشوم ډېر غټ کردار دی که نه ته خو بیا وروسته کمالات وګوره که نه نو اورګه هغه ماشوم ته اواز کومه و ماشومه دی خوا راشه ماشومه راځه کښېنه دلته راځه راځه بچي وریجې وخوره راځه داجي زه وایم راځه کور کې به وخورو څه پې کوو راځه دلته په بلې مجموعې ته راځه ماشومه راځه دا څه کې خالي ګوته یې ډکې تا مې دې ماشوم سوړې راکه خیرات خوره وای داجي داجي دا رقم زیاته راوستم د خدای مسلمانه ولې زویه ولې زویه څه چل شوی څه چل دانګه سپي دانګه بچې تا ته خو ما ویل چې چکرې مکرې ووهه نو ته په دې سرنګانو کې څه کې یاره داجي ما ته څه پته وه خلکو ویل دغه ته پکې غټ سورنګان دي وي غارونه دي پکې وایي دا ډېر پخواني دي ما یاره چکر پکې ووهه هغه پکې سپی پروت و په لکۍ مې ورته خپه کېښوده او بس شی بس بیخي ګډوډ شو خره چې رامنډه مې ووهله زویه خره چې بد شوې یعنې دلته خو ډاکټران نشته داجي دی لا څه کې دغلته پکې یو غار دی او چا راته ووي 15,000 کاله زوړ غار دی ته راځه دواړه ورځو چې لږ یې وګورو زویه پیریان به پکې په لانجه باندې وارې نو داجي تا نه بل غټ پیرې شته وریځې دې هم نشته دی او اوس مونږ ته اوس ما په پیریان ویارې راځه مړه راځه زویه نه ځو اوس هم چا شته پرېږده دې ځینه قلا شه راځه داجي چې اوس هم دونه پیسې له ګوري چې هسې دننه خور شو چې ویې ګورو چې دي څه راځه راځه داجي راځه زویه دا خو ډېر خطرناک ځای دی ته خو راځه چې دننه لاړ شو ګوره داجي مونږ پیسې له ګوري دي ته ورشه زه نشم تللی راځه زه به دار ولاړ یم راځه چې مري او کس خو به مري که نه دواړه خو به نه مرو که نه وره دا پلار به داسي راځه داجي ما په رشته کوله خدای بنده